السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې موږ خبره کوو د کریټ سکرین باره کې. نو دلته کریټ سکرین څه کار کوي؟ کریټ سکرین موږ ته یو جالۍ جوړوي. تاسو کله یو جالۍ ډیزاین کوئ، لکه تاسو به دلته دا ښکاري درې قسمه جالۍ ډیزاین تاسو ته کوي. نو تاسو که داسې غوندې ډیزاین اکثر تاسو به کورونو کې لیدلي وي، دا خلک جوړوي. نو دا به موږ څنګه جوړو د دې په مدد سره؟ نو دلته خو دا درې خبرې پکې زړې دي او دا خبرې پکې موږ نن ډسکس کوو. نو زه راځم زه ورته اول دا ورته سلیکټ کوم، دا چې کوم یو موږ سره پلین دی، او زه راځم کریټ سکرین. نو اول دی کې ما سره خبره ده چې یاره اوپننګ ویټ اوپننګ د دې خبره کوي. دا دنه چې کوم هول دی، دا د دې هول به څونه وي؟ زه ورته وایم چې دا 10 سانتي میټر وي، د دې هایټ هم د 10 سانتي میټر وي، یو سکویر ټایپ کې وي. بیا ما سره دی کالم سپیسینګ. نو د کالم ترمنځ سپیس څونه وي؟ هغه 20 سانتي میټر وي، او داسې د روګانو ترمنځ هم 20 سانتي میټر وي. صحیح ده؟ دا خبره ورته کوي. صحیح ده؟ دا د رو سپیس دی، لکه د دې نه دې پورې، او بیا د دې نه تر دې پورې دا کالم سپیس دی. بیا راځي انګل اپ اوپننګ، دا د 0 ږدمه، او د سکرین تکنس څونه پکار دی؟ سکرین تکنس دا اوس ما سره یو پلین دی، نو دا ما سره لږ تکنس دی کې راشي. نو زه ورته وایم هغه دغه 15 سانتي میټر وي، کنه تاسو خپل هم ورکولی شئ. زه به له 10 ورکړم. صحیح ده؟ او زه به راشم کریټ باندې به کلیک کړم. نو ته وګوره ما سره داسې قسمه دغه ډیزاین جوړ شو. نو ګوره دلته ما هلته دغه څونه ورکړی پیمایش وګورئ، ما دا 10 بای 10 ورکړو. وګوره دا هم 10 بای 10 و، او ما ورته دا ویلي چې د دې ترمنځ دا چې کوم ډسټنس دی نو دا 20 کې راو، داسې هم 20 کې راو. ته وګوره صحیح ده؟ نو دا هغه کالم او د رو سپیسینګ دی، او داسې مې ورته 15 یاد کړو، که 10 مې ورته یاد کړو، دا مې ورته 10 یاد کړو. دي دغه سکرین تکنس وایي. نو دې کې راځه اوس یو بل دغه پکې کوو. زه راځم واپس دوباره کلیک کوم، زه به ورته اوس دلته دا 10 کم، او د دې دا چې کوم دا ډسټنس دی دا به ورته زه کم کم، نو دا به ورته زه 5 کمه، دا به هم 5 کم، او دغه دی دا دی 10 وي، دا هم دی 5 وي. دا او کریټ پې کلیک کړه. نو ته وګوره اوس درته لږ ډیزاین چې کوم دی دا چې کوم هول دی دا غټ شو. وګوره او دا د کالم او دغه ترمنځ چې کوم دا تکنس دی نو دا کم شولو. زه په دې کلیک کوم، او دې کې مونږ سره داسې سوري زه غلط ځای ته لاړم. په دې کلیک کا، دې کې مونږ سره بیا داسې پترس غوندې چې راځي. نو پترس غوندې څنګه راځي؟ زه به ورته دا ډیټا نور هم کمه کمه، زه به ورته دا 5 کم، دا 5 کم، دا به ورته زه 2 کمه، دا به ورته زه 2 کم، او دا به ورته زه 3 کمه، او دا به ورته انګل اپ اوپننګ. نو دا انګل چې پکې راځي پترس باندې زه ورته وایم دا په 45 انګل کې کېره، او په دې کلیک کمه. ګوره تا د 45 انګل کې داسې واغستل، او نوره ډیټا راته ما درکړه ده. صحیح ده؟ او دې کې مونږ سره بل کوم یو پاتې دی، بل دې کې مونږ سره پاتې دی چې یو پروفایل مونږ سره وي. زه به یو دلته یو پروفایل جوړ کړم چې یاره ما ته دې کې سرکل غوندې جوړ شي. ما ورته را سرکل جوړ کړو چې دې کې سرکل یې دننه جوړ شي. بل پروفایل به ورته زه داسې جوړ کړم چې زه به ورته خپل یو کسټم ډیزاین جوړ کړم. دا به ورته زه ډیلیټ کړم دا منځ کې، او څه ته ګوره چې دا اخر دا پرفیکټ جوړ نه شو، خو دا صرف تاسو طریقه ښودل دي. تاسو به راشئ دا به سلیکټ کړئ، لاړ به شئ سکرین ته، په سکرین کې به پروفایل به والئ. صحیح ده؟ بیا به ورته دا والئ. نو ته وګوره چې په دې به صرف کلیک وکړئ، نو هغه به تاسو دغه شان ډرا شي. صحیح ده؟ داسې په دې باندې هم دا ټرای وکړه، دا ورته سلیکټ کړه، لاړ شه سیټ پروفایل باندې کلیک کړه، او سوري په دې به ورته کلیک کړې، چې ورته کلیک وکړې نو ګوره ورته به تاسو سره هغه هلته پای باندې ډرا شي. څنګه چې پروفایل کار کوي، پروفایل یو تیار ډیزاین وي، تاسو سره په دې باندې اپلای کیږي. صحیح ده؟ امید دی کلاس مو خوښ شوی وي. د بل کلاس پورې ماله اجازت راکړئ. د الله حافظ.